له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او ګرانو اورېدونکو سلام او درناوی. سلام شنونده‌های عزیز و گرامی، بیننده‌های محترم، امیدوار هستم سلامت و جور باشید. قدرمن دوستانو، د نورو نوښتونو په لړ کې موږ دلته د هغو مهاجرینو لپاره چې دلته ډنمارک ته راغلي دي او تقریبا دوی 1200 کسان ول، د دوی لپاره د ځینو مرستو لپاره هماسې چې مخکې ما تاسو ته راپور درکړی و، ما خپله شخصا او یو شمېر نورو ملګرو زموږ چې دلته کار کوي یو هڅه مو وکړه چې یو کتابتون جوړ کړو. تاسو ګورئ دلته دغه کتابخانه ده. شنونده و بیننده عزیز و گرامی، به خدا باور کنین از خانه کتاب ما آوردیم، از خانه خود. یعنی میبینین اینجا کتابایی که هستی همین وسو گوری سیب دغه مثلا تاسو ګورئ دا د هیلې مجله چې دا ما له پېښوره راوړې وه او دا د یون صاحب او د عبدالمالک بیکسیار په همت باندې به دا دلته خپرېدله. دا ده. یا مثلا فکر وکړئ همداسې لا ګلونه ګوره او لا ګلونه سوځي، دا د ښاغلي ابراهیم نعیمي چې د ډنمارک کې دي، د هغو لیکوالو، یعنې دا نمونې دي د آثارو زه درته ښیم. طور مثال داسې ډېر نور آثار دي دلته چې زه به یې نو څه تاسو ته درښیم. یعنې دغه اوس تر ټولو ډېر مهم اثر و دا د محمد علم بڅرکي د ژوند ځینې حالات دي، یعنې چې دا د قندهار او د هلمندو او په ټول افغانستان کې د ویښ زلمیانو د هغه وخت د کار و. همداسې فکر وکړئ چې موږ دلته دا د دري ژبه باندې بېلابېل په فارسي ژبه باندې زموږ ملګري محترم وحید جان او داسې ډېرو نورو دوستانو له خپلو کورونو راوړل موږ دا او دلته مو ایښي دي. اینا رو چرا آوردیم؟ از دست ما همه میشه. یک تاجر ممکن بر از اینا لباس بیاره، یک کسی دیگه برایشان ممکن یک همدردی بکنه، اما ما اهل کتاب و قلم و رادیو و تلویزیون هستیم و میتونستیم که برای هموطنهای عزیز خود کمک بکنیم. از شما هم آرزو و خواهش ما این است که اگر میتونیم این هموطنهای عزیز ما را بسیار کمک بکنیم. سلامت او نیک مرغ باشید.